د ځاځۍ پر ويښتانو څه شوي دي؟ کل کړي دي، قیچي کړي دي او کرنګ کړي دي او افغانانو بیا څه غبرګون ښودلی دی؟ دا جالبه موضوع په دې مهمه ویډیو کې راسره وګورئ. زما دې خبرې ته له ډېره پخوا راهیسې فکر و چې که د یو چا کار ډېرو افغانانو ته بد ښکاره شي نو که هغه کار بد وي او که نه وي خو دوی پرې نیوکې او انتقادونه په داسې بدو الفاظو کوي چې هېڅ به د ویلو نه وي. نو کله چې د ځاځۍ تازه عکسونه خپاره شوي او د هغې د ویښتانو سټایل باندې خلکو نیوکې پیل کړي نو دې خبرې ته لا ډېر متوجه شوم. کوم خلک چې فکر کوي چې د هغې د ویښتانو سټایل غلط دی هغوی دومره بد رد او کنځلې ورته لیکلي چې انسان یې په ویلو حیرانه شي. ډېری خلک په فیسبوک کې د ځاځۍ ویښتان ګوري او بد رد ورته وایي خو په ځاځۍ همدا انتقاد کوونکي چې په بازار کې لارو کوڅو او نورو ځایونو کې غریب او بېوسه ویني چې د خیرات لپاره ورته لاس اوږدوي نو زه یقیني یم چې ټولې خیرات غوښتونکي یې تش لاس لیږلي دي. په پښتو ژبه کې یو متل دی خپل عیب د ولو منځ دی. نو که په ځاځۍ همدا انتقاد کوونکي چې د هغې د ویښتانو سټایل یې بهانه کړی دی که خپل ځان ته ژور فکر وکړي نو ډېر داسې کارونه به کوي چې له بدو بدتر وي. زموږ ډېری خلک چې پر ځای د دې چې لومړیتوبونو او مهمو مسایلو ته فکر وکړي ځانونه په دې ډېرو کوچنیو مسایلو کې راګیروي او خپل وخت په دې بېځایه شیانو مصروفوي. همدا اوس مو ګران هېواد له سختو ستونزو سره مخ دی. که ځوانان د دې بېځایه مسایلو پر ځای د هېواد ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او پر وړاندې مبارزه وکړي نو ډېرې ستونزې به مو حل شي. موږ چې کومه انرژي د یو چا په شخصي ژوند او شخصي کړنو مصرفوو چې هغه په موږ پورې هیڅ اړه نه لري که دا انرژي د هېواد لپاره مصرف کړو او د هغه خلکو پر وړاندې مبارزه وکړو چې د هېواد بیت المال یې چور کړی فساد کوي او په رڼا ورځ غلاوې کوي نو نه یوازې هېواد ته به مو ګټوي بلکې ولس او خپل ځان ته به مو هم ګټوي. زموږ لپاره به تر ټولو ښه او د خوشحالۍ ورځ هغه وي چې د خلکو په شخصي ژوند څیره او کړو وړو نیوکې پرېږدو او د خلکو په کارونو نیوکې وکړو او د هغوی سم کارونه وستایو او بد کارونه یې وغندو. مننه درنو لیدونکو چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که د ځاځۍ د ویښتانو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې ضرور شریک کړئ خو د بدو ردو او کنځلو څخه ډډه وکړئ او بل دا چې که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.